په کابل ښار کې د هیواد د استقلال او د دوحې د تړون ورځ په یو لړ شانداره مراسمو سره ونمانځل شوه. د کابل ښار د دشت برچي د سیمې ګڼ شمېر دیني عالمانو، ځوانانو او ښځو د هیواد د استقلال او اسلامي امارت څخه د خوښۍ او ملاتړ په پار یوه شانداره غونډه جوړه کړه. این مردم شکست را قبول نمی کند. چرا؟ به دو دلیل. یک، اینها به شوق شهادت مبارزه میکنن. دو، مبارزه مردم بر اساس اعتقاد و باورش است. د علم د یوې به نورې بلې د افغان په کور کړو، نور د جهلت ټولو تیارو ته به پیغور ورکړو. نعره دیو سیه خشکیده گردد در گلو، بلبل باغ وطن مست و غزل خوان می شود. د غونډې ویناوالو وویل چې په هیواد کې مو بشپړ امنیت ټینګ شوی او ټول قومونه په یووالي او ورورۍ کې ژوند کوي. آینده روشن، مطمئن، پیشروست. بیاین دست با هم بتیم، بیاین با یک صدای واحد با همدلی و دوستی و مهرورزی خانه و ایران خود آباد کنیم. ای بلبلی شوریده ز آلام سفرها، برگرد بیا سوی چمن، جای تو خالی است. د دغه مراسمو ګډونوالو د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو د هڅو ستاینه وکړه چې له معاش او مادیاتو پرته په پوره صداقت سره د هیوادوالو امنیت ساتي. امروز سرنوشت ما به دست ملت افغان است. امروز جوانایی را که در چک پوینت ها میبینید قبول کنید که اکثریتشان معاش نداره. برای حفظ نوامیس ملی، عزت و امنیت شما در هوای سرد زمستان کابل و شهرهای بین ولایت ها 24 ساعت در خدمت ملت است. په دغه غونډه کې په ملي یووالي ټینګار وشو. هغوی وویل چې افغانانو تل په ایماني جذبه او اتحاد سره له ښکېلاګرو خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. این همه تنها و سردم، ولی با این همه تنها و سردم، مرا تنها تو افغانی